کوم وخت چې مشرکان ټوله د بیرته تګ د پاره تیار او آماده سو، ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره وې بل لوړ ته وختي او مسلمانانو ته ورناري کړه. آیا پتا سي کې محمد ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیان کړ آیا پتا سي کې ابو بکر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیان کړ آیا پتا سي کې عمر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جواب ورکولو څخه منع کړ. ابو سفیان د بل چا پوښتنه ونه کړه، فقط دغه درونه پرو پوښتنه وکړه، ځکه دی او د قوم په دې پوهېده چې د اسلام قیام په دغه درونه پرو سره دی. بیا نو ابو سفیان وویل کداغه کسان وجل سوي وي نور نو زموږ په تاسو هیڅ پروا نه کیږي، ځکه په تاسو کې نور هیڅ شان او شوکت نه دی پاتې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نور صبر نسوای کولای ودرېدی او په لوړ आवाज ورناري کړ، ول اې د الله دشمنه، هغه کسان چې تا یاد کړ هغه ټول ژوند دي، الله عزوجل هغه کسان پېښول چې ته په خپکیږي. ابو سفیان وویل زموږ ځینو نفرو ستاسو د وجلسو کسانو پز او غژونه ور پرې کړ، خدا داسې کار دی چې نه ما په هغه سره امر کړی دی او نه په خپایم. بیا نو ابو سفیان د نصر او بری ناره وکړه. په دې جنگ کې د کفارو په کامیابی فخر او غرور کوي. په ډېر لوړ आवाज یې ناره کړه اعل هبل. هبل هغه د قریش بت دی، نو دا ویل لوړ سو هبل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل وایاست الله اعلى واجل، الله جل جلاله تر ټولو لوړ او لوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورنار کړه الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان ویل موږ عزالرو او تاسو عزا نه لري. عزا چې بل د دبرو بت دی. سبحان الله، مشرکان د دبرو په هغه بوتانو فخر او غرور کوي چې دوی په خپل لاسو جوړ کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څورته وایو. ویل وایست الله مولانا ولا مولا لكم، یعنی الله عزوجل زموږ دوست او مالک دی او تاسو لر دوست او مالک نسته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورنار کړه الله مولانا ولا مولا لكم. بیا ابو سفیان ویل دغه ورځ د بدر د ورځې په بدل کې ده او جنگ د سلوغې په شکل دی، کله لوړوي کله کښته، یعنی کله تاسو کامیاب یاست کله موږ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویل تاسو زموږ سره نسي برابرېدلای، زموږ مړي په جنت کې دي او تاسو مړي په اور کې دي. ورونو شمه توجه سي، مسلمانان او کفار هیڅ کله نسي سره برابرېدلای. د مسلمانانو وجل سوي کسان جنت ته ځي او د کفارو د ابدي اور ته. بیا ابو سفیان ویل یا عمر ته یو ارماته راس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ورسه وګوره چې څه وایي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورغلی. ابو سفیان ورته ویل یا عمر په الله سره قسم درکوم چې موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا په والله او هغه دغه اوس ستا خبري اوري. ابو سفیان ویل ته ماته تر ابن قمعه صادقه. ابن قمعه خو ویلی چې ما محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجي، مګر عمر رضی الله تعالی عنہ وایي هغه ژوندۍ دی. نو ابو سفیان ویل زستا خبره منم نه د ابن قمعه. ابن اسحاق رحمه الله وایي کوم وخت چې ابو سفیان او د ملګری رئیس و نو یې نار کړ زموږ او ستاسو وعده پراتلونکي کال کې په بدر کې ده، یعنی پر کال دا شپه به بیا په بدر کې سره جنگیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب څخه و نفر توول ورته وای هو دغه وخت او هغه ځای زموږ او ستاسو په مابین کې وعده او موعد دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ توول چې په مشرکانو پسې وروزه او وګوره چې دوی څه کوي او مقصد یې څه دی. کې آسان ګوشه کړی و او پر اوشانو سپاره و نو دوی مکه مکرمه ته ځي، او که پر آسانو سپاره و اوشان یې دغه ورسره بیول نو یې د مدینه منورې اراده ده.
او زما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی چې د مدینه منورې اراده و زه به هلته پسې ورسم او هلته به جنگ ورسره وکم. علي رضی الله تعالی عنہ وايي زه په مشرکانو پسې وروتم ګورم چې دوی څه کوي او چیرې ځي ومې لیدل چې آسان یې ګوښه کړه او دوی پر اوښانو سپارس و مخ پر مکه مکرمه رهیس و. ورونو د بحث په دغه حصه کې به د احد د وژل شوو کسانو یا شهیدانو او زخمیانو یو څه متفرقه قصې درته بیان کوم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وايي کوم وخت چې قریش د میدان جنگ څخه ولاړه او مسلمانانو دا موقع پیدا کړه چې په خپل وژل شوو کسانو او زخمیانو پسې وګوري نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زه ولېږلم چې په سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنہ پسې وګورم او راته ویل کدي سعد ولدي زما د طرفه سلام ورته وایه او ورته وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي څه حال دی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وایي زه په میدان جنگ کې په وژل شوو کسانو کې ګرځیدم چې سعد ابن ربيع مې په داسې حال کې ولیدي چې د ژوند آخري ساوي یکشله او یا ځای زخمی شوی وو. ځینې زخمونه د تورو ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو ما ورته ویل یا سعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلام درته وایي او پښتنه دې کوي چې څه حال دی. سعد ابن ربيع ویل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې سلام وي او ورته وایي یا رسول الله د جنت بوی حسوم او زما قوم انصار ته وایي کپتا سکه د سترګو در په ول قدرت پاتو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دشمن ورسېدی بیان د الله جل جلاله په حضور عذر نه لري او په دغه وخت کې پاک روح د بدن جلاس. هلته په زخمیانو کې یو نفر وو چې نوم یې عمرو ابن ثابت وو او خلقو اسیرم ورته ویل. دغه اسیرم کافر وو مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر ارزاوه د به انکار کاوه او اوس په زخمیانو کې پروتي او د ژوند اخري لحظه دي. مسلمانانو یو د بل سره وویل دغه اسیرم څنګه راغلی دی دوی خو د اسلام څخه منکر وو. بیا یې په خپل د اسیرم څخه پوښتنه وکړه ویل د قومیت په سبب راغلی کدی و اسلام ته رجوع کړی ده. اسیرم ویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړی ده پر الله او رسول الله می ایمان راوړی دی او بیا می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنگ وکي ترڅو چې دغه حال می دی چې تاسو یې ویني او په دغه وخت کې وفات شو. صحابه کرامو د حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دی د اهل جنت څخه دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې دغه اسیرم هیڅ کله د الله جل جلاله د پاره یو المنز هم نو کړی. مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان پیښ شو. هغه قزمان چې د پهلوانانو او قهرمانانو غوندي جنگ کړی وو یوازې د اوه اتنه پر مشرکان وژلی وو. ستاسو په یاد وي چې درې نفر د کفارو د بیرغ پورته کوونکي ووجل او اوس په داسې حال کې پروت دي چې زخمو د کار استلې دي. نو مسلمانانو د بني ظفر و کوروته یوړي. مسلمانانو د جنت زیری ورکول چې تو خو غازی سوی او کمرسه شهید هم یې. قزمان ویل په والله ما د بل شي د پاره جنگ نه دی کړی مګر د قوم په خاطر او که د قومیت حساب نه وای ما به جنگ نه وای کړی. کوم وخت چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف سو نو یزان په خپل ووجي. کوم وخت چې بدغه قزمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل چې هغه د اهل النار څخه دی. ورونو دا د هغه مجاهدینو مصير او نتیجه ده او ځای اور دی چې بل اعلاء کلمت الله څخه د بل هر مقصد د پاره جنگیږي مثلا د قومیت حزب کرسی یا داسې نور. نو د قزمان پر عکس هلته د بني ثعلبه د يهودو څخه یو نفر په وجلسو کسانو کې پروت وو چې مخیرق نومېدی. مخیرق يهودي او په يهودو کې عالم هم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و غزات د جمعې په ورځ د جمعې تر منځه ورسته ووتی یا د مازیګر تر منځه. په دغه شپه کې د جنگ آمادګي ونیول شو او په سهار کې چې د شنبه ورځ و جنگ پیښ شو
الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق په زړه کې ایمان داخل کړي او د شنبه په ورځ په يهودو کې ژغ وکړي ویل والله تاسو شپوهېږي چې دا هغه نبی دی چې تاسو ته په تورات کې ذکر شوی دی او د علیه الصلاۃ والسلام کومک پر تاسو لازم دی نو درولارسي او د صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا جنگ وکړي يهودو بهانه او پلمه کول ویل یا مخیرق ته پوهېږي چې نن شنبه ده او د شنبه په ورځ الله جل جلاله پر موږ جنگ حرام کړی دی مخیرق ویل اوس تاسو ته شنبه نسته تاسو په دغه بهانه غواړي چې نبی आवाज جنگ وکي او تاسو ناست یاست نو د خپل اسلحه ور سره واخسته او ویل کزه ووجل سم زما مال د محمد دی هر څه چې پکوي د خوښه ده نو د یوازې رهیسو او د جنگ میدان ته داخل سو پس له یو څه جنگ کولو شهید ووجل سو نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل کڅوک غواړي چې داسې جنتی ته وګوري چې په ټول ژوند یې الله جل جلاله ته یو المنز نوي کړی دغه مخیرق ته دی وګوري سبحان الله په ټول ژوند یې یو المنز نو کړی مسلمان سو بیا ووجل سو او جنت ته داخل سو وهر هغه چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغه سی ورته اسانه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي جنت وتاته ستاده چوټي تربند نږدې دي خو وروره زما او ستاسو څخه یو څه حرکت غواړي په خپل اعمالو کې باید یو څه اراده ولرو الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په نصیب کې د شهیدانو د جملې څخه یو هم عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه عمرو په پښه ګډو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ آمادګی نیول د هم د وټول نیت وکي اولادو یې ورته ویل پلار ته ګوډي معذوره الله جل جلاله ستاسو جنگ او جهاد ساکت کړی دی ته معافیه د ویل زه غواړم چې په دغه ګوډه پښه جنت ته داخل سم نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنگ کولو اجازه وغوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د وټولو اجازه ورکړه او په دغه جنگ کې شهید شو کوم وخت چې د احد د ورځې شهیدان راټول او سره یو ځای شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او یې فرمایل زه پر دغه کسانو شاهد یم او هیڅ داسې زخمی نشته چې د الله جل جلاله په لار کې د زخمی سي مگر الله عز وجل به د قیامت په ورځ راپورته کی او د زخم څخه به ویني بهیږي داسې ویني چې رنگ به د وینو وي او بوی به د مشکو وي اوس نو ځینو مسلمانانو خپل شهیدان مدینه منوره ته وړل چې هلته شخ کی هر یو خپل قریب اخستی اوړي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي کچا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړي وي برته دی راوړي چې ټول شهیدان دلته د خپل شهادت پر ځای شخصي او غسل هم مور کوي فقط زغری او اسلحه ځنی استکی او په خپل کالو کې شخ کوي د جابر ابن عبد الله د عمه مېړه او ورور شهیدان شوی و نو دې پر یو اوش د خپل خاوند او د هغه د ورور جسدونه اخیستی و چې مدینه منوره ته یوسي دا پلار کې و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر ورورسېدی هغه دوی بیرته را وګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې شخ کړسو د مسلمانانو شهیدان یې دوه یا درې نفر په یو قبر کې شخول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پښتنه کول چې د کم یو ډیر قران مجید په یاد وو وهر یو ته چې به اشاره وسوه په لحد کې به هغه د قبله و طرف ته د مخ کاوه او دوه نفر به په یو کالی کې سره یو ځای کول یعنی کفن خو نور کول کېدی مګر هغه سربېره پټو یا چادر چې به پر اچاوه دوه نفر به په یو چادر کې پټول دا د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالت وو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د قیامت په ورځ زه پر دغه خلکو شاهدم عبد الله ابن عمرو ابن حرام د جابر رضی الله تعالی عنہ پلار او عمرو ابن جموح په یو قبر کې شخ کړسو ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت وو
د شهیدانو د راټولولو په وخت کې د حنظله رضی الله تعالی عنه جسد ورکو. پس له ګرځېدلو او لټولو یې هلته ګوشه د جسد پیدا کړي چې پر یو لوړ مځکه پروت وو او اوبه ځینې څڅېدلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ته وویل چې ملائکه ودته غسل ورکوي او بیا یې وفرمایل چې تاسو د شذ څخه پوښتنه وکړئ چې د څه قصه و. هغه د شپې خبر ورته وای. نو ځکه وحنظله رضی الله تعالی عنه ته غسیل الملائکه ویل کیږي، یعنی هغه څوک چې ملائکه غسل ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت نو خبر او اوس خپل اکا او رضعی ورور ولیدي چې وجل سوی دي، پس او غژونه پرې سوی دي، نس یې سر سوی دي او انای پر زګر پرته ده. داسې منظر او مشهد دی چې په هر اندازه سره انسان فکر کوي تر هغه هم غمجن حالت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال په لیدلو سره ډیر غمجن سو او ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه صفیه رضی الله تعالی عنها راغله غواړي چې خپل ورور حمزه رضی الله تعالی عنه وویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې زوی زبیر رضی الله تعالی عنه امر کوي چې په یو قسم سره دی دا د دې څخه وګرځول سي چې خپل ورور وویني. مګر دی وویل ولی می د ورور د لیدلو څخه منع کوي؟ زه خبره سوم چې زما د ورور پز او غژونه یې ورپرې کړی دي او دا هم د الله جل جلاله په لار کې. موږ په دې کار نو راځي مګر زه د دې کار اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړم او ان شاء الله صبر به وکم. بیا نو راغله خپل ورور یې ولیدي، دعا یې ورته وکړه، انا لله و انا الیه راجعون یې وویل، د مغفرت طلب او غوښتنه ورته وکړه. ورونه او خوندو دغه ته صبر وایي چې انسان د هر غم او مصیبت په اوله مرحله کې صبر وکړي او د الله عزوجل په تصرف راضي شي. کنه په ورسته کې خو هر څوک د خپل بیوسی په سبب راضي کیږي. په واسه څه نوی پوره نو وای صبر میکړی دي، خو اصلي صبر هغه دی چې د غم او مصیبت د پیښېدلو سره یو ځای وایي چې د الله عزوجل په قضا خوش او راضي یم. هو په پټه خوله او بل شکایت ژړا دا انساني رحم او عاطفه ده، د هغه څخه شرعي منع هم نشته، خو شکایت او په لوړ आवाज سره ژړا منع او ګناه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې حمزه رضی الله تعالی عنه دی د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه سره یو ځای شخ کړسي، ځکه عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د حمزه رضی الله تعالی عنه د خور زوی او رضعی ورور وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي هیڅ کله موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې سخت او شدید ژړا نه دلیدلې لکه پر حمزه رضی الله تعالی عنه چې ژړل. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمزه رضی الله تعالی عنه د قبله و طرف ته کښېښاوه او د صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی. په دونه شدت سره ژړل چې موږ یې د ژړا سګلی اورېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اکا حمزه ابن عبد المطلب په ډېر شدید ژړا ژړل او وی فرمایل والله زما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی راته پېښ شوی. ورونو او خوندو د احد د شهیدانو منظر او مشهد د لیدونکو د پاره ډېر غمجن او زړه دردونکي وو. په لیدلو سره یې خورینه دله. خباب رضی الله تعالی عنه وایي د حمزه رضی الله تعالی عنه د پاره کفن یا د بدن د پټولو د پاره بیل یو کوچنی پټو څخه بل شی نو موجود چې پر سر به ورواچاوه پښې به لسوي چې پر پښو به ورواچاوه سر به لسو. نو هغه کوچنی پټوی پر سر ورواچاوه او د پښو د پټولو د پاره پر پښو واښه ورواچول. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې ترماشه او بهتر وو ووجل سو او په داسې یو پټو کې کپن کړسو چې سر به ورپټ کی پښې به لسوي او چې پښې به ورپټ کړي سر به لسو. خباب رضی الله تعالی عنه وای چې بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول چې سر یې ورپټ کی او پر پښو یې واشور واچوي. بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو د شخولو امر وکړي او په دغه طریقه سره د احد شهیدان پر هغه ځای او پر هغه میدان
او پر هغه میدان جنگ بیل غسله او کفنه په خپل کالو کې شخ کړسوه. امام احمد رحمه الله روایت کوي او وایي کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د میدان جنگ څخه بلاړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سم او برابر ودرېږي چې زه د خپل رب عز وجل حمد او ثنا وایم. اصحاب کرام هم د صلی الله علیه و آله وسلم ترشا صف ودرېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا داسې شروع وکړه: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورونو دغه دعا په یاد کړئ، ډیره ښه بابرکته او جامعه دعا ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شهیدانو د شخولو څخه فارغ سو او د خپل رب عز وجل حمد او ثنا یې وویل، د خپل پاته ملګرو سره د مدینه منورې پر طرف رهیسو. لکه څنګه چې د جنگ په جریان کې د مؤمنو او صادقه مسلمانانو حب او فداکاری ښکاره شوه، د غرنګ پلار او مدینه منوره کې د مؤمنه او صادقه مسلمانو شذو حب او فداکاری ښکاره شوه. ورونو د مسلمانانو د مرګ او ژوبل خبرونه و مدینه منورې ته رسیدلې دي او هر شزه په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب به وجل سوي وي او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي. د مدینه منورې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله. اول د دې دورور عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو. د انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو. بیا یې هم انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه کول. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو حال ورته وویل سو. دلته نور صبر نسوای کولای په جړه او غلبلوس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بشکه چې میړه د شذې د پاره په یو درجه او مقام کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د بنی دینار د قبیله څخه پر یو داسې شذ ورغله چې میړه ورور او پلار یې په احد کې شهیدان شوی و. و دې ته د دې دغه اقرباو د وجل کېدو خبر وویل سو. دی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی؟ دوی ویل الحمدلله هغه په خیر دی. دی ویل ما ته راوښوي یا راښکاره یې کی چې زه ووینم.
خلقو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. شذ چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ولیدي نو یې څو سبحان الله. شذ ویل یا رسول الله تر تا ورسته هر غم کوچنی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مور د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و طرف ته پسغستا ورهي سوی و. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بوده قیزه یا تناوی نیولې وو. ویل یا رسول الله دغه زما مور ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل مرحبا بها، یعنی دې ته شراغلی وایم. او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و دې ته ودرېدی. دا چې ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و دې ته د دې د زوی عمرو ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورور د شهادت تصلا ورکول. دی وویل یا رسول الله دا چې تمی جوړ روغ ولیدې نور ټول غمونه کوچنی دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه کسانو و کورنۍ ته دعا وکړه چې په احد کې شهیدان شوي وو. او بیا یې د سعد رضی الله تعالی عنہ و مور ته ویل یا ام سعد تا ته زیری در کوم او ته د هغه نور و کورنۍ ته زیری ورکه چې د دوی وجل شوي کسان ټول په جنت کې سره ملګری دي او د خپل ټول کورنۍ د پاره شفاعت کړی دي او شفاعت هم قبول شوی دي. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مور وویل یا رسول الله موږ راضیو او تر دې ورسته به څوک پر هغو ژاړي. بیا د سعد رضی الله تعالی عنہ مور وویل یا رسول الله د شهیدانو وفات کسانو ته دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل الهی د دوی د زړه څخه غم استکه او د دوی مصیبت په خوشحالي ور بدل کړي او د دوی وفات کسانو ته ښه سرپرست او پالونکي ورکړي. ورونو او خوندو موږ او تاسو باید حب د اسلام او محبت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغو کسانو څخه زده کو. دا هغه کسان دي چې پر اسلام او مسلمانېدو یې 3 کاله نه دي تیر شوي. هغه یې قرباني او فداکاری وي او دا یې صدق او اخلاص دي. موږ او تاسو چې د زیږیدلو په وخت کې مو د شهادت کلمې په غوږو کې ویل شوې دي او د مسلمان مور پاکي شدي مرودلې دي، څه راته پېښه ده چې نن ورځ د یو څه مال او پیسو د پاره دین او ایمان الله او رسول الله هیرو. همیشنی جنت د څو ورځو پر راحت مبدلوي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه ورځې په ماښام کې چې د شنبه ورځ اومه د شوال او 3 کال د هجرت وو مدینه منوره ته ورسېدی. کوم وخت چې خپل کور ته ورغلی خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه او ول لوري دغه څخه ویني پریمنځه په والله نن یو فار سره وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه ویل د دې څخه هم ویني پریمنځه په والله نن یو فار سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کتا نن په اخلاص سره جنگ کړی دی نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم ستا سره یو ځای په اخلاص جنگ کړی دی. ورونو د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتو پر دې اتفاق کړی دی چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفره او ډیر اکثریت هم د انصارو څخه و. 15 نفره یوازې د انصارو څخه وژل شوی و چې 40 نفره د خزرج د قبیله څخه و او 30 نفره د اوس د قبیله څخه و او 1 نفر د يهودو څخه وژل شوی و. خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفره و. مګر د مشرکانو وژل شوی کسان ابن اسحاق رحمه الله وايي چې د مشرکانو د وژل شوی کسانو شمیر 22 نفره دي. خو که دقیقه احصائیه وسی او د جنگ پر هغه ټولو تفاصیل عمیق نظر واچول سي چې د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي او هغه چې د جنگ په مختلفو مرحلو کې د مشرکانو د وژل شوی کسانو یادونه کیږي، د هغو څخه دا نتیجه راوځي چې د مشرکانو د وژل شوی کسانو شمیر 20 نفر دي نه 22 نفر.
والله اعلم. پس له هغه څخه چې مسلمانان د احد د غزا څخه راغله، دغه شپه چې د یک شنبه شپه او د شوال د میاشتې 8مه شپه ده، په مدینه منوره کې د تیارسۍ په حالت کې تیر شو. دا شپه په داسې ډول پر تیر شو چې ټول ستړي او هلاک و، ټوک ټوک او زخمیان و، څه تکلیفونه او زحمتونه پر تیر شوي و. خو بیا هم په دغه شپه د مدینه منورې لارې او مدخلونه ساتل چې د شپې حمله را باندې ونسي، او پر خپل قائد اعلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیری کوله، خاصتا کبه بیا د یو طرف څخه یو आवाज یا کړپی واوریدل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شپه په فکر تیر کړه. په دغه حالاتو کې فکر واه، دا تشویش ورته پیدا سو که مشرکانو د خپل ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیاب وسو، مګر دغه کامیابی څخه مو هیڅ فائدہ او ثمره لاس ته نه راوړه، نو خامخا پر دغه خپل تګ پښیمانه کیږي او د نیمه لارې څخه به بیرته د مدینه منورې د حمله لپاره راوګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تصمیم ونیوي چې سهار به د مشرکانو د لشکر د شړلو لپاره پسې وروزي. دغه ورځ په سهار کې چې د یک شنبه ورځ او د شوال 8مه په پرون کې د احد جنگ وو، د هغه جنگ وستړیا او زخمیانو ته نه وکتل. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکي چې په کفارو پسې درووزي او بل به هیڅوک نه را سره وځي بل هغه کسانو څخه چې د پرون په جنگ کې ګډون کړی وو. نه غواړي چې منافقین ورسره ووځي. عبد الله ابن ابي منافق راغلی ویل یا رسول الله زه در سره وزم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا زما سره بل هیڅوک نه وځي بل هغه کسانو څخه چې په احد کې ګډون کړی وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره مطابق مسلمانان سره راټولیږي، خپل زخمو او ستړیاو ته ونکتل، د کفارو د لشکر و ډیروالي ته ونکتل، او ویل سمعا وطاعتا، یعنی ستا امر اورو او اطاعت کوو. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه چې پلار پرون په احد کې شهید شوی وو، هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې هر جنگ ته چې ته وځې زه دې ملګری یم. اوس ما پلار زه د پر نو لونو خلیفہ پرې شم، نو ته ماته اجازه راکه چې زه در سره ولاړ سم. سبحان الله، ځینې خلق د پاتې کېدو لپاره اجازه اخلي، خو جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د تلو لپاره اجازه اخلي. دا هم د پاره د دې چې هغه د پلار وصیت هم عملي کړی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د تلو اجازه ورکړه. د مسلمانانو لشکر ډیر ژر تیار شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو فورا د کفارو په لشکر پسې حرکت وکړي. ورونو شمو متوجه سي د احد د جنگ ورځ د خپل مشکلاتو سره سره پرون تیر شوی ده. دا هغه محمدي کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه و آله وسلم په عسکري او مدني ژوند کې درلودي. په دغه ژغ او وتلې داخلي دشمنان د مدینه منورې منافقان او خارجي دشمنان چې د مکه مکرمه مشرکان و ټول وبېرول. نن چې د مسلمانانو ډېر نفر زخمیان هم دي په کفارو پسې رهیدي، تر داسې اندازې چې ځینې د زخمو په سبب پر اوښ نسوای سپارېدلای، په غیږ کې به واخیسته پر اوښ به سپاره کړه. د مسلمانانو په جمله کې 2 زخمی ورونه هم و. هغه چې زخم یې لږ او سپک و هغه بل ورور په شاوړي. څو د مسلمانانو لشکر و حمراء الاسد ته ورسېدي چې دغه ځای د مدینه منورې څخه 8 میله لري دی او دلته یې واړول. په دغه ځای یعنی حمراء الاسد کې معبد ابن ابي معبد الخزاعي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او مسلمان سو. څوک وایي چې یا مسلمان نسو پر هغه خپل شرک وو. خدا د خزاعه قبیله که مسلمانان و که مشرکان د زړو میل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته وو. دا ځکه چې د خزاعه او بني هاشم په مابین کې په خوانی حلف موجود وو. نو معبد ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم
دا چې ستا په اصحابو کې دغه وژنه پیښه شوه موږ ته ډیره درنه تمامه شوه او موږ په دې خوشاله کېدلو چې ته کامیاب سوی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې ابو سفیان ته ورسه او وی بیروه. ورونو هغه تشویش چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدو په سبب ورسره وو هغه حق او پر ځای وو، ځکه کفارو چې پر روحا کې واړول. روحا د وځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه شپږ د شمله لري دی. نو کفارو چې پر روحا کې واړول یو پر بل ملامتي ویل. ځنو ویل چې تاسو اوس څه وکړه، د دوی شان او شوکت مورمات کی او بیا مونږ دغه څه پریښول. هغه د مسلمانانو مشران اوس هم پاتې دي، بیا به خلک درته راټول کی او جنگونه به در سره کوي. درځي چې بیرته ور وګرځو چې دغه پاتې کسان ټول ووجنو. خدا معلومه خبره ده چې دغه سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرفه څخه وو چې دغه دوه ډلو قوت او معنویات په صحیح ډول سره نسوای اندازه کولای. نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم صفوان ابن امیه د دوی د نظر مخالفت وکړي او ویل یا قوم دا کار مکوئ، زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کی چې په اول وار کې د احد د جنگ څخه پاتې شوی و او پوره شکست به درکې. درځي مکه مکرمه ته درځي، اوس لا کامیابی ستاسو ده. او که په ورغلاست زه دا فکر کوم چې شکست به ستاسو وي. خو د صفوان ابن امیه دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوب شو. چا د نظر ونه منه او د مشرکانو لشکر پر دې اتفاق وکړي چې بیرته به مدینه منورې ته ځو او حمله به پر کوو. د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لشکر د مدینه منورې پر طرف رهي کې معبد ابن معبد الخزاعي ورسېدی. ابو سفیان چې د په اسلام نو خبر ویل یا معبد څه خبر در سره ستا؟ معبد د ابو سفیان د اعصاب او روحیات سره شدید جنگ شروع کی، غواړي چې معنویات ورمات او ضعیف کی. نو معبد ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دون ملګرو کې پتاسب سراوتلې دي چې ما یې مثل نه دیلدلی. د قهر څخه وتاس ته ایشي د سره هغه کسان یو ځای سوي دي چې د احد په ورځ دي پاتې سوي وو او پر هغه خپل پاتې کېدو پښیمانه دي، او هغه کسان په دونه قهر او غضب کې وو چې ما یې هیڅ کله مثل نه دیلدلی. ابو سفیان ویل ویحک دا اوس ته څه وایه؟ معبد ویل په والله زما دا خیال دی چې ته به دغه ځای څخه نه بارسوي چې د هغو د اسانو تنجان به وویني او یا به د هغه لشکر مقدمه دغه غونډوي څخه راوړي. ابو سفیان ویل والله موږ د دې اراده کړې و چې دوهم وار بیا حمله پر وکړو او بالکل یې د بین یوسو. معبد ویل پام کوه چې دا کار ونه کې، زستا د پاره نصيحت کوونکی او خیر غوښتونکی يم. دلته نو د مشرکانو د لشکر همت مات سو، بیره په زړه نه نوتل. د خپل ځان کامیابی او سلامتیا په دې کې ولیده چې ژر مکه مکرمه ته ځان ورسوي. خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنگ د مسلمانانو د لشکر په مقابل کې شروع کړي چې شاید په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حمله څخه خلاص شو. هغه داسې چې په دغه وخت کې د عبد قیس د سپرو یو ډله تیرېده چې د مدینه منورې اراده و. ابو سفیان و دغه سپرو ته وویل تاسو زما یو رساله محمد ته رسوي چې زبر د هغه په مقابل کې کم وخت چې بیا تاسو مکه ته راسي دغه تاسو ټوله بودگان په اوس کو دربار کم. هغه ویل هو ولې نه رسو؟ ابو سفیان ویل تاسو د خپل ځان څخه محمد ته ووایست چې قریش د وی بل ډیر سخت حمله د پاره آمادګی نیولې و او ویل چې موږ به داور محمد او د هغه ملګری ټوله د بین یوسف او داسې نوري خبرې ورته وکړي چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالی یو لفظي مناوره و او دا اصلا غوښته چې مسلمانان پسې ورنسي او دا خپل اوسنی بیره او تشته پټ کی. خیر هغه د سپرو ډله په حمراء الاسد کې هغه د مسلمانانو د اړولو پر ځای ورغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه خبري وکړه چې ابو سفیان ورته ویلی وي. دوی ورته ویل چې قریشو د بل لوی حمله د پاره ډېر لوی لشکر جوړ کړی وو او ځانونه یې تیار کړی وو.
خو د سپرو دغه خبرو د مسلمانانو ایمان او توکل پر الله عزوجل نور هم ورزیات کی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په جواب کې څه ورته وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. د ټول دنیا په مقابل کې موږ ته یوازې الله کافي دی او الله څونه ښه کار جوړونکی دی. چې دغه موضوع الله عزوجل د سورة آل عمران په 103 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. هغه کسان یعنی مسلمانان چې دوی ته ځینو خلق وویل، یعنی هغه د سپرو ډلې ورته وویل چې په تحقیق سره د مکه مکرمه خلق ستاسو د جنگ د پاره سره راټول شوی دي، نو تاسو د هغو څخه وبېریږئ یا ستاسو سره د بل جنگ د پاره نور اسلحه او د جنگ سامان سره یو ځای کړی دي، تاسو د هغو څخه وبېریږئ. خو دغه بیرولو نور هم د مسلمانانو ایمان، توکل او دلاوري ورزیات کړ او دوی وویل موږ لره الله کافی دی او دغه الله څونه شوکل او کار جوړونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس لرا تګ څخه وحمراء الاسد ته نور درې ورځې هم دلته تیر کړې. په یک شنبه هلته ورغلی وو، دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه هلته پاتې سو. پس له درې ورځو تیرولو څخه بیرته مدینه منوره ته حرکت وکړي. خو د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منوره ته حرکت وکړي، مسلمانانو ابو عزه الجمحي شاعر ونیوي. ابو عزه الجمحي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په غزا کې په بندیانو کې نیولې وو او بیا د غریبۍ او د ډیرو لونو د درلودلو په سبب بیل فدیه الکی. خدا شرط پر کښېښاوه چې بل وار بس ما او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنگیږي او ده هم دا شرط قبول کړي. خو بیا خپل عهد مات او خیانت وکړي او خلق به په خپل اشعارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد پارول. یوازې دا نه بلکې په خپل هم د احد په جنگ کې د کفارو په ګټه ګډون وکړي. نو کوم وخت چې دغه ابو عزه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوستي د ویلیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ما احسان وکړه او ما د خپل لونو د پاره پرېږده او دا وعده به در سره وکم چې بل وار بیا ستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنگیږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا هیڅ کله دې نه پرېږدم. په مکه مکرمه کې بناستې پر مخ بلاستې ربه او وایبه محمد می دوه واره خطایستی، مومن دوه واره د یو غاره څخه نه وهل کیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبیر رضی الله تعالی عنہ یا عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د په وجلو امر کوي او هغه غاړه ووهل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی، هلته د کفارو د یو جاسوس په اعدامولو امر وکړي چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص چې دغه معاویه د عبدالملک ابن مروان د مور د طرفه نکه کیږي. چې د هغه قصه داسې و کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د مکه مکرمه پر طرف رهیس و، دغه معاویه په مدینه منوره کې و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی چې د عکازوي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امان وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې شرط امان ورکړي چې تر 3 ورځې زیات به په مدینه منوره کې نه تیروي او که تر 3 ورځې وروسته د په مدینه منوره کې ولیدل سو بیا یې نو وژنو. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر و حمراء الاسد ته ولاړی، دغه معاویه تر 3 ورځې زیات په مدینه منوره کې اوسېدی چې په دغه وخت کې د قریشو لپاره جاسوسي کول. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر مدینه منوره ته راورسېدی، معاویه په تېښته د مدینه منوره څخه ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن حارثه او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما په دپسې ولېږل. هغه ونیوي او ویوژي. ورونو ځینې مؤرخین دغه د حمراء الاسد غزا ځانته بیله او جلا غزا بولي چې دا مستقله غزا ده او نوم یې غزوه حمراء الاسد دی.
خو په حقیقت کې دا مستقله غزا نه ده، بلکې دا غزا د احد د غزا یو جز او د هغې پوره کېده دي. ورونو، دا د احد غزا وه چې ټولې مرحلې او تفاصیل یې په تفصیل سره درته بیان شوه. خو ډیرو بحث کوونکو او څېړونکو د دغه غزا پر نتیجه خبرې کړې دي چې آیا دغه غزا د مسلمانانو د پاره شکست بلل کېږي که یا. خو که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنگ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لشکر و، او دوی و چې پر میدان جنگ مسلطه و. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډیر او زړه دردونکي و، او د مسلمانانو یوې ډلې د شک و تلی شکست وخوړی، ځکه وتښتېدل او لاړه، او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع و. خو بالمقابل هلته یو څو شی سته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو. هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا و نه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا معسكر یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. محترم ورونو، څرنګه چې په پای ته ورسېده او موږ پر دغه موضوع خبرې کولې چې د احد غزا د مسلمانانو لپاره شکست بلل کېدلای شي که یا. خدا موضوع مو پای ته ونه رسول، نو ان شاء الله تعالی پراتلونکې شلمه پته کې به دغه بیان درته وکړو. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه